دا کوم واقع چې د مسجد و مخته راغلی ده چې پکې اجراګان رقص کوي، ډانسونه کوي، اتڼونه کوي. ډېر بیانونه پر سوي دي او د دې د خوا دا صفایي راغلې چې دا مسجد نه دی، دا کوټه ده، حجره ده، د هغه مخ دی. ګورې عزتمنو، د مسلمانانو د زوال د ناکامۍ غټ سبب دا دی چې د شاعر اسلام ادب یې پرېښود. چې کوم په اسلام کې اهم ارکان دي، په اسلام کې اهم مقامات دي، په اسلام کې اهم ځایونه دي، د هغه بې ادبي او ګستاخي شو. تر دې حده چې د حرم شریف ادب لا د زړه څه وته، د الله د کور د بیتي آداب د زړه څه وتلي. ځکه چې دا خلک عمرې له ولاړ شي، د حج له ولاړ شي، تاسو به لیدلي دي چې هېڅ د آداب و خیال نه ساتي د حرمینو شریف. د ږیرې احترام اکرام وتلی دي، د لنګوټې احترام اکرام وتلی دي، د مسواک احترام اکرام د زړه څه وتلی دي. د دین د هر رکن، د هر جز د شعر اسلام، د هر شي اداب نن د مسلمانانو د زړه څه وتلی دي. اهمیت نه ورکوي، قدر یې نه کوي، احترام یې نه کوي. نو ځکه دا مسلمانان د الله په نظر د ذرې برابر حیثیت نه ختم. ځکه چې مسلمانان ټول د کفار حواله کړي، په هر شي کې د کفار محتاج. دا غټه وجه او سبب دا دی چې مسلمانانو د شاعر اسلام احترام اکرام پرېښوي، د دین او د شریعت د اسلام هغه کوم قدر احترام چې کول دی هغه یې پرېښوي. چې د الله کور چې موږ ټوله وایي چې مسجد له به د جنابت په حالت کې لا نوځي، مسجد له به څوک خبرې په زوره نه کوي، شور غول به نه پکې کوي. نو آیا د مسجد پر دروازه باندې هر شی بیا جایز؟ هندوانو به د مسجد قدر کاوي چې د مسجد سره به تېرېدل سروز به بند کړي، ډول به ودراوي، د مسجد ادب احترام. نن زموږ مسلمانان د مسجد پر دروازه باندې د رقص د ډانس پروګرامونه جوړوي او بیا ګلې شکوې هم کوي چې ولې داسې ګراني راله، ولې باران نشته، ولې د مسلمانانو داسې بد حالات دي، ولې داسې دي، ولې داسې. ټیک دی، مسجد ته نه دی، د مسجد مخ ته حجره ده، د هغه مخ دی، لیکن د مسجد دروازه خو درته مخامخ ده، د مسجد محراب خو وینې، د مسجد منارې خو وینې. چې د یو عام سړي د کور وڅنګ ته داسې پروګرام جوړ کړي به ستا سره جنجال وکړي او کیس وکړي چې زما کور مخ ته داسې شور غول جوړ کړي. نو د الله د کور مخ ته داسې حرکات سکنات کوي. پکار دا ده چې دا ورته ناس خلک دا ټوله د الله څخه په صحیح زړه باندې توبه او استغفار او د علاقې د معززینو، د علاقې د خلکو دا ذمهواري ده چې د داسې پروګراماتو مخه ونیسي، د داسې منکراتو مخه ونیسي. ځکه که چیرې داسې ونیسي نو چې ځنګل اور واخلي بیا وچونانده ټول پکې سوځي، بیا دا ورته ناس خلک او د علاقې والا دا ټوله به بیا ځین متاثره. الله دې زموږ پر رحم وکړي، الله دې موږ ته عفو او بخښه وکړي، الله دې زموږ په ګناهونو موږ نه نسي. د مځکې صدر اسمانه پر مې دا ټوله سمه د خپلو ګناهو سره ډکه کړې. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.